امریکا او پاکستان د افغانستان په اړه څه خطرناک پلان نیولی دی. پوهنې وزارت بیا تازه څه ویلي دي او د دې ترڅنګ نور ډېرې مهمې خبرې هم درسره شریکوم. نو حتما ویډیو وګورئ او سوله افغان چینل سبسکرایب کړئ. امریکا او ازبکستان د افغانستان په اړه خبرې کړې دي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټوماس ویست په ټویټ پیغامونو کې ویلي دي چې ازبکستان ته په 2 ورځني سفر تللی و او د دغه هیواد له چارواکو سره پر بیلو مسایلو خبرې کړې دي. پوهنې وزارت د افغانستان اسلامي امارت د پوهنې وزارت ویلي دي چې اوس مهال په افغانستان کې 10 میلیونه ماشومان په زده کړو بوخت دي او دوی هڅه کوي چې د سواد زده کړې، دیني مدرسو او سیمهییزو ټولګیو په رامنځته کولو سره ټولو افغانانو ځانګړي توګه ماشومانو ته د زده کړو زمینه برابره کړي. د یاد وزارت ویان عزیز احمد ریان له فارس اژانس سره په تازه مرکه کې زیاته کړې ده چې د نجونو د ټولو ښوونځیو د پرانیستلو لپاره ناستې دوام لري او اسلامي امارت هڅه کوي چې په لرې پرتو سیمو کې هم دیني مدرسې جوړې کړي ترڅو هیڅ افغان ماشوم له زده کړو محروم نشي. د یادونې ده چې وخت د اسلامي امارت تر رسیدو مخکې په افغانستان کې 3.5 میلیونه افغان ماشومان له زده کړو بې برخې وو، خو د اسلامي امارت تر واکمنېدو وروسته له زده کړو د بې برخو ماشومانو د شمیر په اړه رسمي شمیرې نه دي خپرې شوي. په همدې حال کې بیا په کابل کې ښځو د طالبانو د وروستیو محدودیتونو په ضد لاریون کړی دی. یو شمېر افغانو میرمنو یکشنبه د مې په 29مه د غبرګولي په 8مه په کابل کې د یوه لاریون په ترڅ کې په افغانستان کې د ښځو لپاره د کار او ازادۍ حق او د نجونو د متوسطه او لیسو د پرانیستلو غوښتنه وکړه. د دغه اعتراضي حرکت یوې ګډونوالې لیلا بسیم وویل زموږ یو ځای کېدو او ننني اعتراض پر ښځو د طالبانو د وروستیو د محدودیتونو له امله دی. بدبختانه 10 میاشتې کېږي چې د نجونو د ښوونځیو دروازې بندې دي. د افغانستان خلک له بد اقتصادي وضعیت سره مخامخ شوي دي او طالبانو د زده کړو او ودې نظام برمته کړی دی. زده کړې د هر انسان حق دی او ښځه هم یو انسانه ده چې زده کړې وکړي. یادو افغان میرمنو له نړیوالې ټولنې څخه وغوښتل چې د نجونو پر مخ د ښوونځیو پرانیستلو او د فقر او بیکارۍ له منځه وړلو لپاره پر طالبانو فشار راوړي. معترضو میرمنو په یوه پریکړه لیک کې ویلي دي چې په دې برخه کې اقدامات ونشي په افغانستان کې به بشري ناورین رامنځته شي. دوی دا خبره هم وکړه چې نور د ښځو په ضد د روان تبعیض تحمل نه لري. د دغه اعتراضي حرکت یوې بلې ګډونوالې جولیا پارسي ادعا وکړه چې طالبانو په کابل ښار کې د دوی د ننني اعتراضي حرکت مخه نیولې ده. کابل کې د طالبانو امنیتي مسؤلینو تر دا مهاله د دغې مظاهرې په اړه څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې ده چې د 1401 لمریز کال د وړې میاشتې پر 3مه د کابل په ګډون ټولو سړو سیمو کې نوی تعلیمي کال پرانیستل شو، خو تر 6م پورته ټولګي د طالبانو حکومت د ژمنې خلاف هماغسې بند پاتې دي. د طالبانو حکومت تر دا مهاله په دې اړه غبرګونونو او غوښتنو ته ځواب نه دی ویلی، خو تر دې مخکې تر 6م ورپورته ټولګیو پرانیستلو په اړه 2 دلیلونه وړاندې کړي وو چې لومړی د شریعت مطابق د شرایطو برابرېدل او دوهم د افغاني دود او کلتور مطابق فضا رامنځته کېدل، خو د دغه معیارونو په اړه یې نور جزئیات نه دي ورکړي. تاسو فکر کوئ چې د نجونو ښوونځي به کله شروع کیږي؟ طالبان غواړي څه تغییرات راوړي؟ تاسو خپل نظر، انتقاد او پیشنهاد په دې اړه کولی شئ. د سوله افغان یوټیوب چینل د دغه ویډیو په کومنټ کې ولیکئ. موږ هم کوشش کوو ستاسو انتقاد، پیشنهاد او ټول کومنټونه ولولو. تر بلې ویډیو ته خدای